بعض انسان و یاره زه خو مور ته په ښه نظر باندې نه ګورم پلار ته په ښه نظر نه ګورم دنیا خو را روانه ده دا وي داسې مور او پلار چې جمدي نو ته به ورته په سپک نظر ګورې مال به را رواني لور به تابعداري بچې به تابعداري دا بی خو د الله شان دی چې پلار او مور څنګه مړه شو بس خبره بیا الټه شي بس بیا هغه تابعدار بچې بیا سترګې روانې کړي هغه لور بیا سترګې روانې کړي هغه ښځه بیا د بچو په طرف شي تا ته به په بل نظر باندې ګوري د مور او د پلار د ژوند د پورې به یې داسې او چې کله مور او پلار مړه شو بیا به در باندې الټه کېږي ولې تا مور او پلار سره څه کړي نن سبا لږ سوچ وکړو مور نن سبا من خلکو نه غورځوله زمون باباجي به وي مور الله خور بلا او ښځه نعمت د الله تعالی چې ښځه دې ولیده بیا په مور باندې څوک څه کوي بیا په پلار باندې څوک څه کوي چې تر څو پورې ودونه نه شوي او دې هلکانو ودونه نه کړی دا به د مور تابعداري یو به راشي د مور نه به غېږ کوتو کې بیبي څنګه بل به راشي پلار له به پخپو باندې چاپي کوي بابا څنګه د مور او د پلار نه به تاویږي تنخوا به روړي بیبي له به ورکوي مزدوري به کوي روړي به بابا بیبي له به ورکوي او چې ماسخوتن شي یو راشي بل راشي بل راشي غرمه شي خوراک پروتي هلکه کم ځای را روانې یاره زه خو نوخار کې یم ښه مړه شا به ډوډۍ درته ایساره ده ټول بچي موجود دي مور پلار موجود دی یو ورور نه دی راغلی ډوډۍ ورته ایساره نه حال نه راسره که داسې نه ده یو ته ډوډۍ صاحب ایساره ده چې کله هغه راشي هغه هم ځان سر سره اخیستي یې لکه دا لږ څه پراته و چې تا راوړله مړه یاره ما ویل چې زه به هم څه یو څه منو نو دارونه یو بل سره څومره مینه کوي په یو بل باندې ځان وجني خو چې کله وادو که وادو شي نو چې د غوږ مچی پکې راله وا چې یو څو ورځې نندارو کې کور ته وګوري وایي ګټي یې زما او سټي یې ټول کور بس خاوند ته په غوږ کې په مزه مزه خبرې ورچي نو که بیا د مور لاړ شي او یو شی رالي مراله دا خو زما د زوی دی زوی ته دې ووایه چې بل ډله راوړي دی مال راوړی دی دا خو زما خاوند مال دی او په تاسو باندې لګي دا خاوند د ځان سره د خولې له مس راغلي جومات کې ناست یم چې داسې ښځې ته قسم په خدای دا کوتک ورته ونیسي او ښه لاندې باندې را خپې پې ماتې کړي دا د را پلار د کوره ځان سره راوړي د پلار د کوره خو چې راتلې نو داسې د مخکې د راډوکې راوتې او د شکل ته وګوره او دلته چې رالې د خاوند په کور کې د سنډیمه جوړه شوه پر کټ دغه نه جوړه شوه پوه شوې که نه دا ګورې غټې ښځې مخني ښه خپوه کې چې بیا د ګرځېدو کار نشي کولی نو صاحب خاوند جامه د خاوند ده پیزار د خاوند دي دویانې د خاوند دي او دا خو د چا نه پیدا دی د دغې بوډۍ نه پیدا دی نه هغې بوډۍ ته وایي دا خو زما د خاوند مال دی نو صاحب هغه بچې چې رور به نو راغلی هغه ته به ګنټه او 2 ګنټې انتظار کېده هغه دې خط ته راولي چې غټ اختر او رکوټ اختر راشي یو بل سره مبارکباد هم نشته خدای کو که پلار له مبارکۍ له هم ورشته مور له مبارکۍ له هم ورشي چې پلار او مور له ورځي نه اول به بچي وساري چې چېرته شته او که نشته هسې نه غلا نه خبر نشي اسېچو صاحب ته شیطانتونه کې نو د پلار بیا به د بچو نه پټ پلار له مبارکۍ له ورځي د بچو نه به پټ مور له مبارکۍ له ورځي اسېچو خبر نشي نو دغه شیطانه چې صاحب کور ته راله د غوږ مچی باس رور یې دله جدا که پلار یې در نه جدا که مور یې در نه جدا کړه نه د ښځې در باندې خپل حق دی لیکن د مور در باندې خپل حق دی بوډۍ به نه غورځی ګورې بوډا به نه غورځی ګورې او که دا دې وغورځول د دنیا پتونو مصیبتونو ته بیا بس تیار شه دا به در باندې را روان